السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورو په نن ویډیو کې به تاسو ته هغه درکه هم که تاسو چې څوک په واتس اپ کې بلاک کی یا تاسو یو چاته انتظار کوئ چې دا کله انلاین شي نو بیا به ورته زم میسج وکم یا تاسو ملګرو په واتس اپ کې یعنی دغه شان په خپل پروفایل کې کم انلاین سټیټس چې وي هغه اپ کړی وي یعنی بالکل دغه پته نه لګي چې دا انلاین دی که اپلاین. نو تاسو به څنګه کوئ چې تاسو یو داسې سیستم په خپل موبایل کې وکړئ چې کاغه تاسو بلاک کړی استئ یا مطلب تاسو هغه ته انتظار کوئ او تاسو غواړئ چې کله دا انلاین شي نو ماته دی یو نوټیفیکیشن راشي. نو تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شئ. صرف دغه نمبر به تاسو ولیکئ او کله چې هم هغه انلاین کیږي کله اپلاین کیږي ورسره څومره ټایم دغه شی چې انلاین دی هر یو څه چې کوم تاسو ته دلته شو کیږي. نو دا به تاسو څنګه کوئ دا ټول سیستم به تاسو څنګه په خپل موبایل کې کوئ دا ټول طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن سبسکرایب کړئ ته ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې لپاره به تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه اعلان په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاوي شي. سمپل هم د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کو نو دلته تاسو ښکاري ماپ کې خپل واتس اپ دلته اډ کړی دی. نو په دې کې بالکل ماته شو کې چې څومره ټایم شوی دی چې دلته زه انلاین یم یعنی هغه چې څنګه واتس اپ ته راشي تاسو ته به بره دلته نوټیفیکیشن راشي چې هغه اوس انلاین دی. مطلب زه دلته دا تاسو ته ښکاري ما اوس دا آن کو دا د دې ځای تاسو دلته یو بټن درکړی دا. اوس که زه خپل واتس اپ ته لاړ شم خپل واتس اپ وبند کړم نو بره به ډایرکټ نوټیفیکیشن راشي چې هغه اوس انلاین دی. تاسو ته ښکاري بالکل ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو ته نوټیفیکیشن راشي او تاسو ته به د هر یو شي پته لګي. تاسو ته ښکاري بره نوټیفیکیشن راغی واتس اپ ما خپل نمبر ته ایچ لیکلې نو بهرحال تاسو ته ښکاري دلته تاسو ته وخم ایچ از انلاین تاسو ته ښکاري بره نوټیفیکیشن تاسو ته ښکاري دا نوټیفیکیشن دی. نو تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو د خپل یو مرګري نمبر اډ کړئ. فرست اف ال به تاسو دا اپلیکیشن انسټال کړئ په خپل موبایل کې. تاسو ته ښکاري واپس بل نوټیفیکیشن هم راغی چې ایچ از اپلاین یعنی زه واتس اپ نه ووتم نو دلته اوس نوټیفیکیشن راغی چې هغه اپلاین دی. تاسو ته ښکاري دلته دا نوټیفیکیشن دی. تاسو به څه وکړئ لاندې به سایډ ته به په دلته په دې پلس نشان باندې کلیک واخلئ. بیا تاسو ته وایي چې تاسو د څه اکاونټ اډ کول غواړئ یعنی د ټیلیګرام ورسره د واتس اپ یا vk.com. نو سمپل زه به واتس اپ باندې کلیک واخلم. دلته تاسو خپل نمبر لیکئ د انټرنیشنل کوډ سره یعنی څنګه چې د پاکستان 0092 دی ورسره د افغانستان 0093 دی او ورسره د انډیا 0091 دی. نو تاسو به دغه شان کوډ چې کوم دی د خپل نمبر سره دلته لیکئ. زه به ولیکم 0092 تاسو ته ښکاري ټول نمبر به تاسو هم دغه شان ولیکئ. بیا به تاسو وکړئ دلته به لاندې سمپل هم مطلب زه دلته خپل نمبر ولیکم ښه بیا به تاسو لاندې سمپل هم په اوکې باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په اوکې باندې کلیک واغسترو نو تاسو بل ته بیا یو نوم ولیکئ. تاسو ته ښکاري څنګه چې تاسو نوم ولیکئ په اوکې باندې به کلیک کړئ نو هغه کوم واتس اپ نمبر چې تاسو لیکلی هغه به تاسو سره دلته راشي هم په دې اپلیکیشن کې او دلته چې دې سر ته تاسو له یوه بټن نشان درکړی تاسو ته ښکاري دا په سمپل تاسو آن کړئ. نو چې کله هم بیا هغه واتس اپ ته راځي تاسو به اټومیټیک یو نوټیفیکیشن راځي چې واتس اپ باندې انلاین دی او کله چې اپلاین کیږي نو هغه نوټیفیکیشن به درته هم راځي. ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی. دې نه تاسو هغه ملګري معلومولی شئ. که تاسو یو ملګری بلاک هم کی نو بیا هم تاسو ته پته لګي چې دا اوس انلاین دی یا که تاسو چاته انتظار کوئ تاسو به بار بار دغه واتس اپ نه چیک کوئ. سمپل تاسو به صرف دا یو طریقه وکړئ چې هغه څنګه واتس اپ ته راشي او تاسو ته به نوټیفیکیشن راشي نو تاسو ته پته ولګي دا انلاین دی نو تاسو د ضرورت په وخت کې دا اپلیکیشن په کار باندې شي راوستئ. نو خو ګمرګرو دا د ویډیو تاسو ویډیو خوښي دا ویډیو د خپل مرګرو سره شیر کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. د الله په امان.